د مزار شریف ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر د دغه ادارې د نوې کړنلارې د پلي کولو او د غوښې د ساتلو او خرڅلاو د پروسې د معیاري کولو په موخه په دغه ښار کې له یو شمېر قصابیو څخه څارنه وکړه. د جامو او دستکشو کارول او د غوښې د ساتلو لپاره مناسب ځای د دې مقرراتو له اساسي برخو څخه ګڼل کیږي. ما یک طرزالعمل مشخص درباره قصابا داریم که هم طرزالعمل سریم قصابای ما تطبیق کنیم که طرزالعمل ما عبارت است از این که قصاب باید حداقل دکان 3x4 3x5 3x6 داشته باشه و قصابی در فضای باز ممنوع است. قصاب باید دستکش منظم، ماسک منظم، لباس منظم قصابی داشته باشه و چنگکای خود بیرون اویزان نکنه. قصابیش هم مشتمل از کاشی و کاشیکاری بوده باشه، ویترین شیشه‌ای منظم داشته باشه و نظافت به پرمانا مراعات کنه و همچنان یخچال منظم قصابی هم داشته باشه. نوموړي دغه راز د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شپږو قصابیو له تړلو څخه هم خبر ورکړ او ټینګار یې وکړ چې دغه لړۍ به د یادو قوانینو تر بشپړ پلي کېدو پورې دوام ولري. ما امروز ساحات ناحیه دوره و ناحیه نوره همچنان ناحیه 4 فعلا موقعیت داریم. بررسی کردیم و به تعداد 6 دکان تار مورلاک کردیم و دکانایی که تقریبا د معیار ما برابر بودن برشان توصیه کردیم. ورته مهال قصابان هم د دغه نوې تګلارې له پلي کېدو څخه د ستاینې ترڅنګ د نظم راوستلو په برخه کې له دغه بهیر څخه په ملاتړ ټینګار کوي. بسیار خوش هستیم که برادران گوشت ما در داخل دکان باشه، با نظم، با پاک ستره باشه، از چنگ و خاک و از زنبوری پاک دور باشه. بسیار خوب است. از نگاه مریضی است، هزار یک رقم مشکلات مریضی است در افغانستان ما بسیار خوش هستیم از دیگر. کارشون خوش هستیم، 100% با راضی هستیم به خاطر اینکه گوشت از داخل در بیرون در داخل میه. خب میکروب به خود نمیگیره، چنگ و خاک نمیگیره. خدایی یک چیزی نظافتش صحیح است، خودش هم صحیح است. خب با مشتری هم راضی جمع گوشت صحیح گرفته میره. د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ سره سم د قصابیو ترڅنګ د بیلابیلو نور برخو د معیاري کولو په اړوند اغیزمن ګامونه پورته شوي دي.